ما معاف کړي نه ما معاف کړی ها. زه به د معاف کوم تا زه ډسټرب کړم کو ما ته ډسټرب کړی کوم انګلیش دی ویل کا ډسټرب منم کینګ یار تاسو کوس پکا دي منم السلام علیکم دې مننه خوشاله سے لاګو السلام علیکم मैं बताऊंगा थोड़ी वेट करो السلام मैं थोड़ी علیکم बिजी हूँ څنګه یو خیریت دی السلام علیکم خیر دی تاسو خیر کنه دا کې په دکان دی لکه خسته خسته بوتان دي ها لکه دا څه دی بوتان باندې خو باران بم کیږي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه خیر جی خیر دی خیر کنه سم پکار دی جی دکاندار تاسو یې او چیزه دکاندار یم ښکاره خو نه لکه شکل هم دکاندار پسند دی ها څنګه داسې پوجي پوجي ښکاري نور خیر دی جی سم پکار دی جی بوټان سر د کور نه روان شوم که نه پاسپورټ هم راله جیب کې واچو 100,000 روپۍ راله جیب کې واچولې وایي ورشه ځان له بوټانو له ورشه بوټان له ورشه که نه نو ما یې چې ښکلې غونته کې بوټان ښکلې بوټان بوټان به پاسپورټ راله جیب کې واچو 100,000 روپۍ راکړې وایي ورشه بوټان له پاسپورټ باندې تاسو کول چې دا خو مونږ سره شته سره کوم بوټان ته غواړې نو ګران بوټان کم دي د 2 لک والا شته د 2 لک روپو بوټان خو نشته خو لږ ارزانه شته دی چې داسې 10,000 8,000 کم دي ته وښیه دا ته وګوره دا په څو دي دا وګوره دا 8,000 روپۍ باندې سکیچر بوټ ته ډېر زیات ښه کوالټي بوټ دی ها سکیچر بوټ دی سکیچر څه مطلب لکه ترجمه وکړه د سکیچر سکیچر دا میډیکیټډ بوټ دی او ډېر زیات نرم او پوست دی بس چې دې کې ګرځي ټوپونه به وای نه چې پیاده پکې ګرځم هغه بوټان راکړه ټوپونه پکې نه وامه دې کې ګرځه پیدا به کې ګرځه کنه ټوپونه خو دې کې څوک نه وایي څه خو داسې به چې ښه ټیټ پی ته رنګ راغی ورکه چې دې څه وایي یار ورور مې دی السلام علیکم او تا راته وایي بوټان له ورشه وایي غلط شوم خفه نه شي یاره خفه نه شي زه ته کټ که زه پوهېږم کټ که خفه نه شي یار ما ته بوټان ملک یاد کړی بوټان ملک پېژنې نیپال سره چې خوا کې ملک ته بوټان مونږ د لیوني کوشي بوټان هغه ما لې ځکه ما چې پاسپورټ یې مله جیب کې اچول دی 100,000 روپۍ راکړي دي ما ته وایي بوټان کور کې راته وایي بوټان له ورشه که نه بوټان ملک له هغه ملک یادو خفه نه شي مانه ښه مړه دومره دغه کړو چټي راغلی دا شی نه انشاءالله یو جوړه بوټ به درنه زه الم مړه ښکلې بوټ بالمه خو صرف دا دی چې ما ته صرف دکان وښایي چې کوم دکان ته به زه راځم دومره ښکلې بوټ به درنه رالمه دا بوټ به زه الم دا ښه دې کې به دا ښکلې بوټ زما خوښ شوی دی اوس یې نه وړې چې بوټان نه واپس راشم که نه هلته پیسې خرېږم او که نه ملک او که نه چې ښکلې پیسې وګټم که هلته 1 लाख روپۍ میاشت به ګټم انشاءالله تنخواه به زما زیاتې نو کوم بیا کوم دکان دا ستا دکان پته سره دی دا به زه خامخا راځم زمونږ د دکان پته د کارخانو بازار ستاره مارکیټ 24 نمبر شاپ ماجد ټریډرز پېښور بس صحیح ده زه همدې دکان ته به زه راځم انشاءالله او منه که مانه څه غلطي شي معافي رانه وغواړه انسان دی معافي زه درنه وغواړم ته به مانه معافي غواړې ښه زه درنه معافي غواړم خود به رانه معافي غواړې تا سره معافي شته شته ده څه چې وغواړم درنه شته سره معافي خلک غواړي نو تاسو چې وګورم خو را به کې کنه داسې نه وي معافي چې ته به ماته چې ما معاف کړه بس داسې حساب نو ته به جواب کې څه وایې زه به ورته وایم چې ما معاف کړی ها ما معاف کړی نه ما معاف کړی زه به د معاف کوم تا زه ډسټرب کړم کو ما ته ډسټرب کړې کوم انګلیش دی ویل کا ډسټرب منم کینګ یار تاسو کوس پکا دي مننه السلام علیکم دې مننه خوشاله اوسئ لاګو السلام علیکم